نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. مجاهدینو څنګه سور لښکر مات کړي؟ دوستانو، فاروق اعظم یم. نن د 26 یا د فبروري 15 په افغانستان کې د شوروي سره فوج د ماتې ورځ ده. پوره 15 کاله مخکې په همدې ورځ د شوروي سور لښکر اخر عسکر له افغانستانه ووت او جنرال بوریس ګروموف د حیرتان پر پله شوروي ته د اوښتلو په وخت کې افغانستان ته مخ راواړاوه او ویې ویل: نن زموږ نظامي حضور په افغانستان کې ختم سو او اخر عسکر مو له دې هېواده ووت. موږ ولاړو، بیا نه راځو. خو دا خاوره به 10 کاله د خپلو بچیانو سره جنګېږي. رښتیا هم 15 میلیونه ماینونه دوی د افغانستان په لارو، کروندو، باغو، دښتو کې کرلي وه چې تر اوسه زموږ پر خلکو چوي، او کوم اور چې دوی بل کړی و ډېر کلونه بلېدی چې تر اوسه لا تریخ دود نه دی ورک. د خلکیانو او پرچمیانو چې په کمونستان نو مشهوره وه، اسلامي ضد مفکوره او بېحده ظلمونه چې په میلیونونو انسانان یې تعذیب، ورک، مړه او بېکوره کړه، دا له یوې خوا، او له بلې خوا د اسلام او حب وطن په جذبه زموږ د مجاهد ملت مقاومت او مؤثر ګوریلایي تاکتیکونه د افغانستان جغرافیایي جوړښت، د جهاد پراخ ولسي ملاتړ او ورسره د شورویانو غلطه جنګي ستراتیژي، پر روسانو نړیوال فشار او د مجاهدینو سره بهرنۍ مرستې، دا ټولو د شوروي او کمونیست حکومت په ماته کې مؤثر وه. د کمونیستانو بېدیني، ډېر ظلم او پر پردو تکیه، بېرحمه سیاسي تصفیه او د دیکتاتوري نظام د دوی د حکومت او ملت ترمنځ فاصله ورځ په ورځ ډېروله. مثلا BBC اورېدل هغه وخت لوی جرم و. زما سره د نور محمد تریک او حفیظ الله امین په وخت کې په جمازنګ او پلچرخي کې ډېر کسان د BBC د اورېدو په جرم بندیان وه. زموږ د اطاق د ضابط ظاهر 2 ملګري په همدې جرم چې BBC اورېدلې وه تر وهلو لاندې مړه کړه، او خپله ضابط صاحب یې دومره وواهه چې لیونی یې کړ. هغه BBC نه وه اورېدلې، خو هغه په دې جرم دومره تعذیب او له نیکه مرغه ژوندی پاته سو چې د ده هغه نورو 2 ملګرو د ده په دفتر کې چې دی نه و، د ده په غیاب کې د BBC خبرې کړې وې. همداراز د خلکیانو بې له مناسب پلان او لازمې تیارۍ څخه په عجله له نورو د راکاپي سوي ټولنیز او اقتصادي ریفورمونو عملي کولو په ولس کې ټولنیز تشنج راوست، او په هېواد کې هغه اقتصادي روند چې د داود خان په وخت کې څه رونق موندلی و په شا وتنباوه. ولس عکس العمل وښود او مقاومت یې وکړ. حکومت بې له دې چې د ولس خوابدي جدي ونیسي، هغه عادي موضوع وبلله او ویې ویل په هر سوسیالیست انقلاب کې دا کارونه کېږي، په نورو وطنونو کې هم سوي دي، خو مات سوي دي. دوی زور کاوه، چې څومره حکومت زور کاوه هغومره د ولس مقاومت زور اخیست. دغو فشارونو د حاکم خلق کمونیست ګوند په منځ کې چې وروسته یې پر ځان د وطن ګوند نوم کښېښود موجود درزونه نور هم ډېر کړل. دوی خپل د ناکامیو پړه پر یو بل اچول، یو بل یې بندیان او مړه کړه، څو په نتیجه کې ټول روس او داخلي ملګري د مجاهدینو په وړاندې ناکام سو. مجاهدینو ته اول سر نړیوال ملاتړ نه و حاصل، خو کله چې غربي نړۍ پوه سوه چې افغانان د کمونیست حکومت او شوروي سره لښکر سره مؤثره مقابله کوي، بیا یې کرار په ډېر تدریج مرسته ورسره پیل کړه. په تدریج ځکه وایم چې امریکا نه غوښته مجاهدینو سره یو دم داسې مرسته وسي چې شوروي ډېر تر فشار لاندې راسي. هسې نه چې شوروي شدید عکس العمل وښي او امریکا ته بل ځای یو سرخوږی جوړ کړي. که څه هم د غرب دغه کار د مجاهدینو تلفات ډېر کړ، جنګ اوږد سو، خو د مجاهدینو قوي ایمان، صبر و مقاومت، ثبات او راسخې عقیدې بالاخره د ټوله نړیواله نقشه ناکامه کړه. البته
د ګاونډیانو عربي نړۍ او غرب مالي نظامي ډیپلوماټیکو تبلیغاتي ملاتړ مجاهدینو ته ګټور و، خو اصلي خبره د مجاهدینو ایمان، صبر، ثبات، راسخه عقیده او د دې مسلمان ملت حمایت و. د جهاد په اول سر کې او تر ډیره وخته د افغانستان فضا مکمله د شوروي په واک کې وه، خو کله چې مجاهدینو ضد هوایي وسله وموندل نو یې د شوروي ځواک بالادستي وګواښله. شوروي سره فوج ته سخته وه چې بې له هوایي چتر یوازې د مځکني قواو په زور پر مجاهدینو ترلاسه کړي. دا ځکه مجاهدین په مخامخ جګړه کې تر سره فوج ډېر دلاوره وه، روحیات یې ډېر قوي وه، په وطن او اراضي کې بلد وه او د جنګ نوښتو متحرکه استراتیژي د دوی درلوده چې شوروي نه درلوده، او تر ټولو ډېره دا چې د افغانستان مسلمانو مؤمن ملت یې تر شا و. کمونیستانو چې په ولس کې محبوبیت نه درلودی، د حکومت په نیولو سره د شوروي انقلاب په اقتباس د داسې فرمانونو په جاري کولو او عملي کولو پیل وکړي چې د ټولنې بنیادونه یې ور ولړزول. تر ډیره د ټولنې محرکه قوه ووژل یا فرار کړ. مثلا خانو سرمایه‌دار چې د ټولنې اقتصادي محرکه قوه وه، قومي مشران چې د ولس عنعنوي ټولنیز چوکاټ یې ساتلی و، او ملا او د عصري علومو هغه تعلیم یافته چې خلقی نه و خو د هېواد فکري او علمي سرمایه وه، ټول دوی خپل دښمنان ګڼل او ویې وژل یا فرار کړ. له خانو سرمایه‌داره مځکه او سرمایه واخیسته، قومي مشران، ملا او تعلیم یافته یې مړه یا فرار کړه، او په دې ډول کوښښ کاوه له ټولنې روح، اقتصادي توان او ټولنیز تحرک وباسي، څو ټول لکه په شوروي کې د دوی په اختیار او واک کې بلا تنازع پراته وي. دا کار په لږ وخت کې عملي نه و. دوی خپله ناکامي چې د دوی د نالایقۍ زیږنده وه په زور په کامیابي بدلول، او شوروي اتحاد یې د همدغه هدف لپاره پر افغانستان تجاوز ته راوهڅاوه، خو دا ټول کارونه یې ناکام شو. مجاهدینو د شوروي د غولپیکره نظامي قوت په مقابل کې په کوچنیو ډلو ګوریلایي د خرپ و ترپ جنگ کاوه چې د جنگ په میدان کې د چټک تحرک او ابتکار قوه د شوروي لوی فوج تر تقلیدي تاکتیک ډیره وه. د مجاهدینو یوې کوچنۍ ډلې به د شوروي لویه قوه په یوه لویه پراخه سیمه کې ساعتونه سراسیمه او سرګردانه کړه. مجبور به سوه نیولې ساحه خوشي کړي. د بیا نیولو لپاره به په لویه قوه بیا سیمې ته راغله، بیا به د مجاهدینو وړو ډلې لوی سرخوږی ورته جوړ کړي او شوروي سور فوج به بیرته خپلو قرارګاو ته ناکامه ولاړه. د دغه حالت تکرار شوروي بالاخره وتلو ته مجبور کړي او خپل داخلي ملګري سراسیمه پرېښول. افغان مجاهدین د خپل وطن په اراضي او آب و هوا نسبت شورویانو ته ډېر بلد وه. په لیرو غرونو کې یې سنګرونه، په دښتونو کې یې سنګرونه ځان ته جوړول، او په کوچنیو ډلو به یې پر شوروي قواو حملې کولې. شورویان مجبور وه د مجاهدینو د سنګرونو د رنګولو لپاره یوه لویه قوه په دغو غرونو دښتونو کې تیته کړي چې ډېر تلفات او مصرف یې درلود. مجاهدین به له هغه ځایه ولاړه بل ځای ته او بیا به یې پر شورویانو حمله وکړه. شوروي فوج به د مجاهدینو په نسبت د ډیرو تلفاتو او لوی مصارفو د تحمل سره بیرته خپل قرارګاو ته ماتو ګډ وروګرځېدی. مجاهدینو د ولس بېدرغه ملاتړ درلود. علماو، پوهانو او ولسي مشرانو ولس د خلقیانو خلاف د مقدس جهاد په روحیه راوپاراوه. هر ځای د کمونیست حکومت خلاف بغاوت وسو. پر افغانستان د شوروي بربند تجاوز په افغان ولس کې د اسلام و وطن دفاع حس او جذبه نورم تقویه کړ، او د حاکم کمونیست خلقیانو خلاف د ولس د نفور نورم ډیر سو. د شوروي تجاوز خلاف په همغه اول سر کې زموږ مؤمن ولس د شپې پر بامونو د اعتراض په عنوان د الله اکبر نارې جوړې کړې. حکومت د دغه سوله ییز اعتراض سره سخته بې رحمه چلند وکړي. په لسهاوو زره خلک یې بندیانو شهیدان کړه. خو شوروي سره فوج په جنگ کې نه د دین او نه د وطن د دفاع جذبه درلود. څه وخت شوروي حاکمانو خپل عسکرو ته ویل چې افغانستان کې امریکایان راغلي دي، زموږ جنوبي سرحد ته راغلي دي، که موږ اوس پر افغانستان ور حمله نه کړو یا جنګ هلته ونه کړو راځي پر شوروي اتحاد حمله کوي. خو کله چې به شوروي عسکر راغله وبېلېده چې دلته امریکایان نسته او افغانان د خپل دین او وطن د دفاع لپاره جنګېږي، د افغانانو سره به یې د جنګ روحیه کمزوره سوه.
دغه سبب و چې شوروي حکومت د مرکزي ایشیا عسکر د شرقي اروپا عسکرو بدل کړ. د شرقي اروپا عسکرو روحیه بیا ضعیفه شوه. پر افغانستان د شوروي تجاوز، د مجاهدینو استدلال او جهاد نور هم د کمونستانو خلاف تقویه کوي او عام ولس په هغه څه نورم خاني سو چې مجاهدینو ورته ویل چې خلقیان کمونستان دي او له خدایه منکر او تر شا ملحد روسان ولاړ دي. مجاهدینو به ولس ته د مرکزي ایشیا د مسلمانانو سره د روسانو ظلمونه یادول د کومو یاد چې زموږ د خلکو په ذهن کې تازه و. د ظالمو کمونیستو خلقیانو په ملاتړ د شوروي بربند تجاوز په افغان عام ولس کې د کفر او اشغال په مقابل کې د جهاد روحیه ډیره تقویه کړه. مجاهدینو د کلاسیک جنگ او د یوې قوي عسکري نظام خلاف د غیر تقلیدي او نامنظمو تاکتیکونو څخه کار واخیست. مثلا د بخار له دیګونو، د کوکا کولا له بوتلونو او د کیمیاوي سره څه د بمانو ماینونو په جوړولو کې کار واخیست. د خراب و ترپ جنګ یې کاوه. یا مثلا د مجاهدینو یو کوچنۍ ډلې به د روسانو پر لویو قوې غافلګیره حمله وکړه چې روسانو به هېڅ پیشبیني نه وکړه. د ولس پراخ ملاتړ بل عنصر و چې مجاهدین یې کامیاب کړل. خلکو مجاهدینو ته خپل ځوان بچیان د جنګ دپاره ورکول، استخباراتي معلومات او خپلو کورونو کې پټنځای، ډوډۍ او لوجستیک او نور ضروریات مفت ورکول چې د جهاد په کامیابۍ کې ډېر مؤثر وه. مجاهدینو ته ولسي ملاتړ په دومره پراخه پیمانه حاصل و چې ښځو به مجاهدین په خپلو کورونو کې په خپلو بسترو کې له روسانو پټول. پر خدای بخښلي ملا محمد عمر مجاهد 12 کاله ښځو پیدا کړې ده. یاد مې دي چې تعلیم یافته نجونو به د حکومت ضد شبنامې تر بغرو لاندې په ښارونو کې د حکومت په اساسو ځایونو کې تیتولې چې د هغه ځای ټول امنیتي دستګاه به یوه هفته سراسیمه مصروفه کړې وه. حکومت به یې پر خپلو خلکو شکمن کړي، تغییرات به یې په دندو کې راوستل چې دغه کار به د دوی په منځ کې بې اعتمادي نورم ډېره کړه. د مجاهدینو سره د ولس روحي ملاتړ هم ډېر د توجه وړ و. خلکو د حکومت د مامور او عسکر جنازه نه کول او مړی یې کلي ته نه ورپرېښوی، خو د مجاهدینو شهید به یې په ډېره درناوي ښخاوه. د مجاهدینو قوي مورال بل مهم عنصر و. حکومتي او شوروي عسکر به په موټر، ټانک، الوتکه کې د جنگ میدان ته وړل کېده او هلته به ښه غذا او کافي جنګي مهمات ورسېده. په پاخه سنګرونو کې به ناست وه او پر سر به الوتکو پیریم کولې. خو مجاهدین به په وږي ناست په لږ نظامي وسایلو او حادو سختو شرایطو مګر د ایمان په جذبه د دښمن پر مستحکمو سنګرونو وروختل. دغسې یو حالت د شوروي فوج رزمي روحیه د مجاهدینو مقابل کې کمزوره کړې وه. اسلام د افغانانو مختلف قومونه، نژادونه، ژبې، سمت او سیاسي اتجاهات د خارجي تجاوز په مقابل کې متحد کړي وه. روسانو کوښښ وکړي چې اقلیتونه د پښتون اکثریت په مقابل کې واچوي، خو ناکام سوه او هیڅ یو قوم نه یوازې د پښتون په مقابل کې پورته نه سو بلکې د جهاد خلاف ونه درېدی. د افغانستان ټول شریف قومونه په استثنا د څو سیاسي قومي تجارانو او وطن پلورو د کمونیست حکومت او شوروي تجاوز خلاف ودرېدل یا حد اقل د جهاد مخ چا ونه نیوی. مجاهدین د یو عالي هدف لپاره جنګېده، د خپلې مقدسې عقیدې، اسلام او خپل پاکې خاورې افغانستان دفاع کول. د افغان مجاهدینو دغه سرشاري اسلامي جذبې د اسلامي نړۍ خواخوږي زموږ د جهاد سره وهڅول. جنګ روحیات دی او د مجاهدینو روحیات ډېر قوي وه. مجاهدینو ته خپل ژوند د یو مجاهد فی سبیل الله په صفت او مرګ د پاک شهید په حیث ډېر ارزښت درلود. نو ځکه مجاهدین په دواړو حالاتو خوښ وه او له مرګه نه بیرېده. خو روسانو او د هغو افغان کمونیست ملګرو شهادت نه خوښاوه. دغه ټینګ باور مجاهدین دومره دلاور کړي وه چې د روسانو پر غول پیکره ټانکونو به یې ورځغستل او د شوروي لویه قوه به څو تنو مجاهدینو سخته بدره ایساره کړې وه. مجاهدین د خپل بشري قوې په تجهیز کې کوم مشکل نه درلود. ځوانان به په خوښه د جهاد صف کې شاملېده او کم هم نه وه. خو روسانو او افغان کمونیست حکومت د جنگ لپاره د تازه دم عسکرو تهیه کول اسانه کار نه و. ځوانان د کمونیست حکومت له عسکري خدمت ته تښتېدل. هغه وخت عسکري یو مکلفیت و. حکومت ځوانان په بازارونو کې
په زور عسکري ته نیول دا ځکه مکلفیت ته نه ورتله او یا په هغه د 90,000 عسکرو څخه 10,000 ته راټیټ سوه ټول یا مړه سوه یا وتښتېده بیا یې کوچني هلکان نیول او حتی د ټول انساني ارزښتونو خلاف یې کم سنه هلکان او سیاسي بندیان د مجاهدینو په مقابل کې د جنګ تاوده میدان ته بیول دغه کار حکومت نور منفوره کوي مهاجرت ډیر سو او د جهاد صفوف بیا تقویه سو خلکیانو د خلکو په وژلو او فرارولو د هیواد دیوالونه او دروازې ماتې کړې او د خپل ولس لویه برخه غیر حقه د حریصو ګاونډیانو غیږ ته واچول چې نتیجه یې بیا خپله مو لیدل صبر و ثبات بل عنصر مجاهدینو د ثواب او آخرت کې د پاداش په منظور د جنگ هر ناخواله پورین تندې قبلول چې دا پر دشمن د مجاهدینو د بری او بل مهم عنصر نامساعد هوا کمزوره لباس خوراک په کم او پیکا وسله د یو ډیر قوي دشمن سره مقابله او د جنگ مسلسل قوي فشار د مجاهدینو حوصله او نکړه وبه خو روسانو او دغه افغان کمونیست ملګری داسې نه وه هغوی ثواب آخرت کې د پاداش امید نه درلودی نو ځکه په جنگ کې په هره ماته کې به ډیر نا امیده او سراسیمه وه قوي اسلامي روحیه افغان مجاهدین په سنگر کې متحد او په قوي روحیات وساتل دوی خپل لار حق بلل او پر بری خپل باور وو برخلاف پر حکومت او شورویانو فشار او ناکامي ډیر بد اثر کاوه او د دوی جنگي روحیه ور کمزوره کول په اوږده جنگ کې دغه د صبر او ثبات عنصر مجاهدینو ته د یو ډیر قوي دشمن خلاف کامیابی نصیب کړ دوستانو افغان مجاهد ولس په بېسارو قربانیو د زمانې د فرعون د غرور ښکر ورمات او نړۍ د شوروي د شریرې امپراتورۍ له شره بېغمه کړ په بل پیغام کې به پر دې خبرې وکړو چې مجاهدینو ولې خپل دغه عظیم بری چې په ډېرو قربانیو یې لاسته راوړي و سمباله نه کړی سوی ولې ونه توانېدی چې تر جنګ وروسته فکر وکړي چې پر موږ دا ناورین ولې راغی او څه باید وسي چې بیا دغسې یو حالت راباندې رانسي تر بل پیغامه د خدای په امان والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته